راشد د کرکټ خان اتمه برخه لومړنۍ ازموینه. سره له دې چې راشد خان د کوچیانو په لوبډله کې ډېر وځلېده او ښې لوبې یې وکړې، خو بیا هم هغه مهال د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې ته غوره نه سو. د 19 کلنو لوبډلې ته د نه غوراوي پړاو یې دقیق په یاد دی. یو ځل یې کیسه کوله او په خندا یې راته وویل چې د 19 کلنو ازموینه ډېره جالبه وه. راشد خان په کورنیو لوبو کې د یو ښه الراونډر په توګه ځلېدلی و. هغه غوښتل چې د 19 کلنو لوبډلې ته غوره سي. دې لوبډلې ته یې د یو الراونډر په توګه ازموینه ورکوله، خو هلته روزونکو ورته وویل چې دواړه بیټینګ او بالینګ نسي کولی او یو به انتخابوي. تر دې مخکې راشد خان د افغان کډوالو او کوچیانو لوبډلو ته په خپل استعداد او تیرو ښو لوبو په بنسټ غوره سوی و، خو دا لومړی ځل و چې راشد خان په کرکټ کې د لوبېدو لپاره باید له یوې ازموینې څخه تیر سوی وای. هغه ته د غازي امان الله خان په لوبغالي کې د ازموینې په ورځ اندازه لګېدلې وه چې لوبډلې ته غوره سوی نه دی. دا د یو لوبغاړي لپاره زړه ماتونکې شیبې وې چې خپلې موخې ته ونه رسېږي. په افغانستان غوندې یو هیواد کې واسطې او اړیکې ډېر کله تر استعداد ښه کار کوي او روابط او ضوابط غښتلي وي، خو راشد خان د واسطې لپاره د چا دروازه ونه ټکوله. ښایي هغه پوهېدی چې وخت به یې راځي او دی به خپل ارمان ته رسېږي. سره له دې چې ځینو ورته ویلي وه وایسته پیدا کړه او لوبډلې ته ځان پرې غوره کړه، خو راشد خان نه و منلې. ما ته ازموینه اخیستونکي وویل مننه، ما هم ورته ویل مننه، زه بس بیا ترې راووتم. ملګرو راته وویل چې ته ولې لوبډلې ته نه یې اخیستل سوی؟ ته خو ډېر ښه لوبغاړی یې، داخلي لوبې دې هم کړي دي، د کوچیانو لوبډلې کې دې هم 4-5 سیزې وهلي او ویکټې دې هم اخیستې دي. بس ما ورته وویل چې 3 بالونه وو، نو یو مې ووهه او 2 مې مس ول. ما ته خلکو وویل چې فلاني ته ووایه، هغه ته او ده ته ووایه. ما ورته وویل چې زما دا کار نه خوښېږي، چې ونه سول بس ونه سول، نو کور ته به ولاړ سم. ښایي هغه وخت به روزونکي په دې نه پوهېدل چې څو کاله وروسته به راشد خان لوبغاړی وي چې د افغانستان کرکټ به په نړۍ کې ځلوي او د مختلفو هیوادونو لوی تجارتي لیګونه به یې د اخیستو ارمان لري. کله یوه ماتې د ډیرو نورو بریاوو لامل کیږي. له راشد خان سره هم همداسې سوي وه. د هغه زړه مات سوی و، خو په خپلې وړتیا یې باور درلود. په خپل زړه کې یو پټ ارمان پاله او قوي هوډ یې درلود چې د کرکټ دا پیل سوی مزل به دی تر منزله رسوي.